حنیف اتمر سبا یک شنبه له خپل ایرانی سیال سره ګوري. دا چې په کومو مواردو به سره خبرې وکړي په همدې ویډیو کې راسره طرفای وګورئ. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. ټاکل شوې ده سبا یک شنبه حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان مهاجرینو په موضوعاتو خبرې وکړي. وروسته له هغه چې په ایران کې د ځپل شوي افغان مسافرو موضوع سړه شوه، ټاکل شوې ده سبا یک شنبه د روانې جون میاشتې په 21 نیټه محمد حنیف اتمر د ایران ته سفر وکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان مهاجرینو په موضوعاتو خبرې وکړي. نن شنبه یو شمېر ایراني رسنیو هم تایید کړه چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر به سبا د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشري ایران ته ولاړ شي. دا شنونکو په باور پکارو چې په ایران کې له افغانستان سره پر پوله د دغه هیواد لخوا د شوي جنایتونو په هکله پر وخت پوښتنه شوې وای او په کابل کې د ایران سفیر د پوښتنې لپاره اظهار شوی وای، خو حکومت نه یوازې سفیر اظهار کړ بلکې د دغو پیښو په هکله ډېر کمزوری غبرګون وښوده. په تیرو 2 میاشتو کې ایران لسګونه افغان کډوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی په لومړي څه د پاسه 58 افغان مهاجرین له افغانستان سره پر ګډه پوله شکنجه او بیا د هریروس سیند ته ګذار کړل چې په دې کې تر نیمایي زیات کسان شهیدان شول او ډیر کم کسان له دغه پیښې څخه ژوندي ووتل. دویم جنایت د ایران په یزد ولایت کې د افغان مهاجرینو موټر ویشتل و او هغه ته ورته کولو چې 3 کسان په ډیره بېرحمانه توګه وسوځېدل پکې او یو شمېر نور پکې سخت ټپیان شول. هیره دې نه وي چې ټپیانې په روغتون کې هم ولچک شوي وو چې په دې کار د ټولو افغانانو توند غبرګونونه راوپارېدل. په یو شمېر اروپایي او امریکایي هیوادونو کې هم د ایران د جنایتونو پر وړاندې لاریونونه وشول او دغه کار یې په کلکو ټکو وغنده. که څه هم په ښکاره د دغه سفر په هکله بشپړ جزئیات نه دي وړاندې شوي، خو تېره اونۍ ولسمشر غني د بهرنیو چارو سرپرسته سپارښتنه کړې وه چې ایران ته ولاړ شي او په دغه هیواد کې د کډوالو پر موټر د ایراني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو په اړه پلټنه وکړي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.